د بلخ مرستیال والي د شولګرې ولسوالۍ له امنیه قومندان سره په ګډه د دغې ولسوالۍ له خلکو او د اسلامي امارت له مسؤلینو سره وکتل او د سیمې امنیتي وضعیت او د خلکو ستونزې له نږدې وڅېړلې. د دې لیدنې پر مهال مرستیال والي د یادې ولسوالۍ له سیمه ییزو مسؤلینو او خلکو سره د خبرو پر مهال یې د امنیت او سولې په ټینګښت کې د امنیتي ځواکونو د هلو ځلو قدرداني وکړه. هغه ټینګار وکړ چې سیمه ییز حکومت د امنیت د تامین د پراختیايي پروژو او د ستونزو د حل په ګډون په ټولو برخو کې د شولګرې ولسوالۍ د خلکو ملاتړ ته ژمن دی. ورته مهال د شولګرې ولسوالۍ امنیه قومندان هم د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه بشپړ راپور وړاندې کړ او له مسؤلینو یې وغوښتل چې امنیتي ستونزو او د امنیتي ځواکونو اړتیاو ته لا زیاته پاملرنه وکړي. هغه ټینګار وکړ چې د خلکو په همکارۍ او د سیمه ییز حکومت په ملاتړ کولی شي ټولو ننګونو ته د پای ټکی کېږدي. دغه لیدنه د بلخ د سیمه ییز حکومت د جدي هڅو بیلګه بلل کېږي چې د خلکو د ژوندانه د ښه والي او د ولسوالیو په کچه د امنیت د ټینګښت په برخه کې کوي او د دې ډول اقداماتو په دوام سره به په امنیتي برخه کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شي.